تاسو تما نازل کو دغه قرآن په ذریعہ د تاسو ته یو ډیر خشتا او مزیدار واقعه ذکر کو او نبی علیہ السلام ته الله فرمایي چې مخکې د دې واقعې ذکر تا ته نه دی شوی او د دې نه تا ته اس قسمه اطلاع نه وه، مونږ دې پې خبرو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې مدینه منورې ته لا هجرت نو کړی او یهودیان په مدینه منوره کې اوسېدل. نو مشرکانو د یهودو نه تپوس وکړو چې داسې سوال راته وښایې چې مونږ په دې پیغمبر باندې وکړو، په نبی علیه السلام او دې پې چپ کړو. هغې ورته وویل چې تاسو د دې هلک نه چې د پیغمبرۍ دعوی کړې ده د یوسف علیه السلام د واقعې تپوس وکړئ، دا معلومات ته وکړئ او دا تپوس ته وکړئ چې یوسف علیه السلام دی خو په شام کې اوسېده، بنی اسرائیل د دې اولاد دی، نو دوی مصر ته څنګه منتقل شو؟ بنی اسرائیل چې کم یهودیان ځان ته بنی اسرائیل دی او دغه قوم دی، نو یوسف علیه السلام او دغه پلار خو شام کې اوسېدل دي، مصر ته څنګه رالل؟ د دې تپوس ته وکړئ د یوسف علیه السلام پوره تپوس ته وکړئ د هغه واقعات چې هغه درته بیان کړي. نو که دا واقعه بیان کړي به رښتونې پیغمبري، که دا بیان نه کړه دی به دروغجني بیا. او دا تپوس یې ته ځکه وکړه چې د یوسف علیه السلام واقعه د مکې په عربو کې مشهوره نه وه، چاته هم دا واقعه په مکه کې نه وه معلوم، او یهودیان او عیسایان هم په مکه مکرمه کې نو چې پیغمبر علیه السلام یې تپوس وکړي، نه د مکې خلکو ته دا قصه معلومه وه. نو ځکه یهودیانو د مکې مشرکانو ته وویل چې د دې تپوس ته وکړئ. دوی رالل او نبي علیه السلام ته کېناستل، ورته خو پته وه چې دا قصه مونږ ته نه ده معلومه، ده ته هم نه ده معلومه، یهود او عیسایي هم نشته چې د هغه نه معلومات وشي. نو دې نبي علیه السلام به دا واقعه مونږ ته بیان نه کړی شي، دی به چپ پاتې شي. وی چې مونږ ته د یوسف علیه السلام قصه وکړه او په دې هم پوه کا چې بنی اسرائیل چې کوم د یوسف علیه السلام او د یعقوب علیه السلام، حقیقت کې د یعقوب علیه السلام اولاد دی، د اسحاق علیه السلام. نو په دې باندې مونږ پوه کا چې دا بنی اسرائیل خو مصر کې شام کې مصر ته څنګه رالل. پیغمبر علیه السلام جبریل علیه السلام ته رجوع کړه او حضرت جبریل علیه السلام د رب العالمین نه په قرآن حکیم کې پوره یو صورت راوړه چې هغې ته صورت یوسف وایي، او هغه واقعه مکمل اول نه آخره پورې د مکې مشرکانو ته بیان کړه. اگر چې هغې ایمان راو نه خدا د نبی علیہ السلام د نبوت او د پیغمبرۍ غټ دلیل شو. ځکه دا واقعه چې نبی علیہ السلام پوره بیانوي د کوم ځای نه بیان کړه، نه خو دغلته کې څوک یهودي عیسایي شته چې د هغې نه زده کړي، نه عربو کې دا واقعه چاته معلومه وه. پته لګي چې دا د رب العالمین وینا ده او الله فرمایي نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله من الغافلين. اے پیغمبر تا ته اس علم نو، تا ته دې واقع پته نه وه، د قرآن حکیم د وحی په ذریعه هم تا ته دا یو خشتا مزیدار او خوشګه اعلی قسم درته بیان کړه چې ته دا خلکو ته ووایې او دا ستا د نبوت او د پیغمبرۍ یو مضبوط دلیل شي. رب العالمین په دې صورت کې د یوسف علیه السلام څلېرویشت کرته ذکر کړی دی او د یوسف علیه السلام واقعه پوره په دې صورت کې ذکر ده، په بل صورت کې د یوسف علیه السلام قسم نه ده ذکر. یوسف علیه السلام څوک و؟ ډېر عبرتونه دي پکې، ځکه دا واقعه تاسو ته بیانوم د مسلمان دپاره او د انسان دپاره او خصوصا د نبی علیہ السلام د امت دپاره په دې کې ډېرې د الله تعالی د قدرت او زمونږ د عبرت نښې دي چې هغه راته یو یو زه ورسره بیانوم. یوسف علیہ السلام چې د هغه د پلار نوم یعقوب علیہ السلام، دیم پیغمبر او پلار هم پیغمبر. د یعقوب علیہ السلام د پلار نوم اسحاق علیہ السلام او د اسحاق علیہ السلام د پلار نوم ابراهیم علیہ السلام. نو یوسف علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام د نوسی زوی شو، څه ته چې زمونږ پښتانه کړوتی وایي. په خپله پیغمبر، پلار پیغمبر، نیکې پیغمبر، د نیکه پلار پیغمبر. او یو ځل د پیغمبر علیہ السلام نه تپوس کېږي چې بهترین او کریم او عزتمند انسان څوک دی؟ نو پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي الکریم ابن الکریم، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن ابراہیم ابن اسحاق ابن ابراہیم. عزتمند چې پلاریم عزتمند دی، نیکیم عزتمند دی او د نیکه پلاریم عزتمند دی. هغه څوک دی؟ یوسف دی، یوسف ابن
یعقوب، یوسف د یعقوب علیہ السلام زوی، یعقوب د اسحاق علیہ السلام زوی، او اسحاق د ابراهیم علیہ السلام زوی. دا زوی دا غ پلار دا غ نیکه دا غ د نیکه پلار د دې عزتمن خاندان د آدم علیہ السلام په بچو کې بل څوک نه تیر شو. یعقوب علیہ السلام اوسېده کوم ځای؟ په فلسطین کې، موجوده چې فلسطین ورته وي د بیت المقدس په خوا کې، او دا د شام علاقه وه. د یعقوب علیہ السلام 12 زامنو، یوسف علیہ السلام د دې یو بل ورور بنیامین، دا خپل منځ کې سکرونو، پلار یې یو مور یې یو، او دا باقي لسرونه چې د دوی کومو دا د دې میرني رونو، پلار یې شریکو او میندې جدا وه. رب العالمین یوسف علیہ السلام لا داسې صفتونه ورکړیو او ناشنا حسن الله ورکړیو چې د پلار وسره غیر اختیاري محبت او مینه د یعقوب علیہ السلام. د پلار ټولو بچو سره مینه، لیکن بعض بچی قدرتی طور غیر اختیاری طور پلار ته نسبتا ګرانی د نورو بچو په نسبت. نو کم محبت چې د اختیار نه باری د زړه مینه په غیر رب العالمین نیول نه کوي. نو یعقوب علیہ السلام ته خو پته او اخلاق ورته معلومو د یوسف علیہ السلام، او دا یعقوب علیہ السلام خو پیغمبرمو، هغه ته دام پته و چې دا ما دا نوسه دا ما دا زوی یوسف دکې هغه نښې دي صفتونه لري چې دنه به رب العالمین یو لوی سړی جوړی، پیغمبر به ته الله جوړی. په دې وجه سره مینه نورم زیاته وه. او په کشرانو زامنو کې دا کشر زوی بل مور یې وفات شوې وه. د یوسف علیہ السلام خپله مور او د بنیامین خپله مور وفات وه، او بیا د دوی ترور د مور خور هغه یعقوب علیہ السلام په نکاح غشته وه. نو چې کم بچی د هغه مور مړی نسبتاً چې ښه پلاري نو هغه بچی ورته داسې بې کس او بې سوکه ښکاري، نو د پلار په زړه کې د هغه مینه محبت نورم زیاتي. نو سی خپل شرافت او اخلاق او خوبصورتي وه او پکې د پیغمبرۍ هغه نښې نښانې آثارو، سی مورم مړه وه. نو په دې نسبت د یعقوب علیہ السلام د نورو بچو په نسبت د یوسف علیہ السلام سره مینه زیاته وه. یو ځل یوسف علیہ السلام راغی او د پلار ته بابا ما بیګا خوب ولید، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. د شپې مې خوب ولید 11 ستوري او نور او سپومې دا ما ته په سجده پریوته. چې پلار ته خوب بیان که پلار خو پیغمبر اپوی شو، ورته بچه پام کا وګوره دا خوب چاته بیان نکي. یا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين. بچه ګوره پام کا چې دا خوب دې رونو ته بیان نکي، ځکه هغه ته پته وه چې د ماره د نورو زامنو د یوسف علیہ السلام سره حسد دی او بغض دی، او په دې وجه سره بغض چې د پلار د سره مینه ولې زیاته ده، مونږ سره کم او د سره زیاته ده. پلار وسره محبت ولې کوي، د ولې زیات خیال ساتي. نو بچی اسم په لکه در سره بغض دی حسد دی، او کدا خوب دی ورته بیان کا نو ګوره هغه بغض او حسد نورم زیاتېږي. اسنه شیطان به درته ولم سیدارونه او تا ته سازش جوړ نه کی، سکیم درته جوړ نه کی او ضرر درته ونه رسوي. اپ پوه شو چې دا یو لستوري خدای یو لسرونه دي، او نور او سپومې د یوسف علیہ السلام دا مور او پلار دي. لکه تروري په نکاح غشته و پلار نو بس میرا مورم مورین دا مور او پلار دا نور او سپومې او یو لستوري دا دارونه دي. دا ټول بستا دا تعظیم او ستا د عزت طرف ته ټیټیږي او ستا عزت بکئی، دا به ټول ستا تابع کیږي په آخر وخت کې. نو بچی ګوره که دا خوب دی ورونو ته ووایي، ورونو ته دا پته ولګېده چې مونږ به آخر وخت کې د یوسف تابع کیږو، نو اسین در سره بغض او حسد دی، سسکیم او سازش به درته جوړ. لیکن دا خوب په یو طریقه د یوسف علیہ السلام رونو ته ورسېد، چې هغې ته ورسېد هغې خپل منځ کې سره راغون شو. لس رونه یو خو د خپل سکه دی نه زیاتي چې کوم لس رونو هغه راغون شو، او په خپل منځ کې میټینګ او مشوره شروع کړه. یاره د یوسف سره دی خو زمونږ رور دی، پلار مینه ډېره کوي، زمونږ په نسبت خیال ډېر ساتي او ډېر محبت ورسره کوي، ډېر یې ځان ته رانږدې کوي. دا خو زمونږ دا پلار ښه نه کوي. او دا فطري خبره ده چې د 2 یا 3 زامنې د انسان او پلار یو سره مینه کوي، د دې نورو بچو بیا پلار ته غوسه کېږي، مور ته غوسه کېږي چې ښه ادم زوی دی او موږ دې زامن یو، دا هغه ډېر خیال ساتي زمونږ خیال نه ساتي، نو پلار ته غوسه کېږي او غرور ته هم غوسه کېږي. دا یو انسان کې فطرتن یو سیس پروت دی، دا د انسان د فطرت تقاضا ده. نو هغه لسرونه غوسه و چې ښه مونږ خو لا مخکې نه ورته غوسه و
چې پلار وسره مینه کوي، محبت وسره کوي، ځان ته ډېر رانږدې کوي، او دا خلا سبا به دې لوی سړی به د نه جوړېږي، او موږ به دته سجدې کوو، موږ به دته ټیټېږو، د سلامونه به کوو، دا موږ نشو زغملی. ښه څه به کوو؟ یو ورور یې وی اچې مړی کړو، اخوا به یې بوځو او مړ به یې کړو. دې کې یو مشر ورور یهودا، دا د هغې لسو خپل ورور هغه ورته وی نه ګورې پام کوې مړی نه کړي، که کم از کم زمونږ مېرنی ورور دی خو ورور خو هم دی که نه، پلار خو هم شریک دی، نو په وجلو هم نه پرېږدو کېږي، وجنو به نه نه وي خامخې وجنو. وی ګوری که مړم که نو خبره د مرګ نه پټېږي، خامخا 15 کاله 10 کاله 2 کاله 10 کاله هر کاله چې نو پته به رستو لګي چې دې مونږ مړ که او زمونږ پلار پیغمبرم دی، نو سبا به راته خیري وکړي، ازار به راته وکړي، او یا زمونږ پته به ولګي، نو برباد او تباه به شو. وجنو خو یې نه. ښه بیا به ورسره څه کوو؟ وی داسې به وکړو چې ته لرې ځنګل ته به یې بوځو، هلته به یې په یو کوي کې ور وغورځو، بس مونږ به ته خلاص شو، د قتل نه به مونږ بچ شو، په مونږ به د قتل الزام ونه لګي، او د مرګ د ګناه نه به هم بچ شو. او کوي کې به یې وغورځو، که چاته چاره وویسته نو چاته به څه پته لګي چې دا څوک دی، وړي به، او که پکې مړ شو نو مړ دې شي پکې، د لاش به هم پته ونه لګي، که دلته یې وجنو خو لاش یې معلومېږي، بس کوي ته به یې وغورځو، خپل کار به کوي سر. هلته به یې څنګ بوځو، نو خپل منځ کې میټینګ وکړو، پلار له راغلل، وی بابا مونږ تاله راغلي، مونږ همیشه سیل کو او ښکار لځو، چکر لګو، او زمونږ دا کشر رور یوسف چې زمونږ ورسره ډېره مینه ده او ستا هم ډېر خوښ دی، دیم دې ځل مونږ بوځو، چکر به پرې ولګو، منډې ترړې به ووایي، ښکار به وکړي، خوشحاله به شي. پلار ورته وایي نه بچې دې خو زه نه پرېږدم، ځان نه یې نه جدا کوم. بیا وله رالل بابا نه، مونږ سره به دې خامخا پرېږدې او دې مونږ لازمن بوځو، او ته په مونږ یارېږي چې دته به مونږ څه ضرر ورسوو، دا زمونږ رور نه دی، ته زمونږ پلار نه تا به مونږ خفه کوو، دا خو زمونږ کشر دی، زمونږ رور دی، او مونږ غواړو چې دې مونږ بوځو، چکر پې ولګو، سیل پې وکړو. یعقوب علیه السلام ورته وایي انی اخاف ان یأکله الذئب وانتم عنه غافلون، بچې ګوره زه یارېږم، هسې نه شرمخې ده نه ونه تښتئ، شرمخې ونه خوري، تاسو به په خپل سیل کې په منډو ترړو به یې غشي به ولې، اسونه به ځغلوئ، او هسې نه چې د ما دا بچې ده چې ته شرمخ ونه تښتئ، شرمخې ونه خوري. دا ولې یعقوب علیه السلام دا ټکې ولې و چې شرمخ به وتښتئ؟ یو خو په دغې ځنګل او په علاقه کې شرمخان ډېر زیات، او دویم د یعقوب علیه السلام دوی ته اشاره و چې تاسو شرمخان یې، تاسو یې رانه ونه خورئ، ګورئ تاسو شرمخان یې رانه ونه خورئ، ماتې نه کې، او یا په دې ځنګل علاقه کې شرمخان ډېر دي، نو هسې نه شرمخې ونه تښتئ. وی نه بابا هېڅ فکر چې ونه کې، او دې به مونږ سره منډې ترړې وای، چکرې به ولګئ، او مونږ به حفاظت کوو، په حفاظت به یې دله واپس راولو. چې پلار یې پوره مجبور کړ، نو دې یې ځان سره واغېسته، دې د 12 یا د 14 کالو په دغه وخت کې یوسف علیه السلام ځان سره یې په مخه کړ، نو د پلار په مخ کې خو به کله په یو مخ کولو او کله به په بل مخ کولو، کله به اوچت که په غېږ کې به ونیوه، او کله به بیا په ځمکه باندې کېنو، او پلار ورسره بار ورته دې وجې نه، بچو ګورې ډېر پې یارېږم، تاسو خو زلمي، خو زما د دې بچي به ګوره ډېر خیال ساتئ، 10 مېرني وروڼه او یو دیش، بنیامین ته پاتې شو، هغه وروسته دی لا ماشوم. د پلار چې تر څو پورې ورته نظر و، هغې پورې به یې دی کله یو یې اوږې ته او کله بل یې اوږې ته، کله به یو ښکله او کله به بل ښکله، خو چې کله د پلار د نظر نه غیب شو، د اوږې نه یې ځمکې له راوبرو، لته یې وله ورکړې، دیکې یې وله ورکړې. ده وی ښه تاسو خو زه د پلار نه څونه په مینه راوستم، په ما سیل او چکر یې لګوئ، اوس مې وهې، نو د یو ورور نه به یې بل ورور له منډې کړې چې ما رادنه خلاص کا، نو هغه به ولې لته ورکړه، ځمکې له به یې راوبرو، نو بل له به یې منډه کړې، نو هغه به لته ورکړه، نو بل له به یې منډه کړې، نو هغه به لته ورکړه، نو بل له به یې منډه کړې، لکه بال غوندې چې خلک یې پلته وي، دقسې پلتو به یې و، او ورته به یې څه وی، وی ځکه نو اوس هغه 11 ستورو ته دې اواز کړه چې دې رانه خلاص کړي، هغه نور او سپومې ته دې ووایه چې اوس دې رانه بچ کړي، ته خو یې ما ته به نور او سپومې 11 ستوري سجدې لګئ، هغې هم پوه شو، هغه هم د پیغمبر بچي چې دا 11 ستوري مونږ یو، نور او سپومې را د مور او پلار دي، دله به الله عزت ورکوي او مونږ به ورته کوس پاس کېږو، دا چې ته مونږ برداشت کوو، لته به یې ورکړه، وی شابه هغه 11 ستوري دې راوله چې دې رانه بچ کړي، ځکه نه هغه نور او سپومې دې راوله چې دې رانه خلاص کړي،
دی غریب ورته جاړي چې ورته په دغه وهلو او ټکولو باندې یو لوی ځنګل ته بوت او پاغه ځنګل په دې مینس کې یو شړک ویو قرآن حکیم کې ورته الله غیابات الجب وایي غیابات غیابه عربی کې هغه ځای ته وایي چې شړ او دشت او بیابان او تیاره ځای وي داسې پټ ځنګل د تیارو ځای او جب هغه کوي ته وایي چې هغه کچک وي غاړه یې پخني نو داسې کوي چې هغه د تیارو نه ډکي ډېر اوږد پې هغه غریزه علاقه وه نو په هغې کې اوس هم په دې ممندو کې یا په دې نورو قبایلي علاقو کې تاسو که کویان وکتل هغه ډېر زیات جوور وي هغې کوي ته یې ورسو بوید نو چې کوي له به یې غورځو دیکه به یې ورکوله نو دی به ور پورې کلک ونښته ای ظالمانو ما څه ګناه کړې ده ما در سره څه بد کړي دي خوب خو ما لیدي دي نو په قصد خو مې نه دي لیدي دا خو ما ته الله پړکې اچولی دي لته به یې وله په دا خېټه کې ورکړه د شابه هغه ستورو ته دې اواز کړه چې اوس دې رانه خلاص کړي هغه نور نور او سپومې ته دې اواز کړه چې دې رانه بچ کړي نو دې به پورې نښتې او نه به جدا کېده نو کمیس یې ته وویسته او لاسونه یې وله شاته وتړل خپې یې وله وتړلې او اوچت یې که په درز باندې کوي ته وغورځه دا رب العالمین په خپله دا واقع قرآن حکیم کې ذکر کړي چې کوي کې وغورځو رب العالمین څه چلو روایاتو کې راځي چې جبریل علیه السلام ولا الله راولېږي چې دې سنگ وغورځو جبریل علیه السلام کلک ونیو په کوي په دا میانس کې چې دې کاڼي ته یو بوته ونه رسېږي او د کوي په دې ډټ کې په دې غاړه کې یو تیږه راوتې وه جبریل علیه السلام اوچت واغېشت هېڅ قسمه تکلیف ورته ونه رسېد او په هغه تیږه باندې کېنه او چونکې ردنې جامې ایستې وې کمیس او پرتوب دواړه یې تېستې وو د جنت نه یې ولې یو مزېدار او خشته ښکلې د ریخمو کمیس راوړی و هغه کمیس یې ورته واچو او ورته څه وایي وی هېڅ فکر چې ونه کړي د رب العالمین د طرف نه مونږ به تا د دې کوي نه وباسو دا د الله حکم دی او دا رونه د دوی دا سکیمونو باندې به تا مونږ خبره وو دي رونو ته به دې پته لګي بیا دا واقعه به مونږ په دوی باندې ښکاره کوو یوسف علیه السلام بس په هغه کوي کې کېناست چې دا کم مشر ورور یهودا دې لږ لسوان دی دې به د دې نورو وروڼو نه پټ راته او څه ډوډۍ موډۍ به یې راوړله ورته به یې غورځوله اواز به یې ورکړه ډوډۍ به یې ورغورځوله اوبه به یې وله راوړه یو لوښي کې هغه به یې ورته ورغورځوله یو ورځ ورپسې راغی په بله ورځ راغی یو څو ورځې پرله پسې چې راغی چې څو ورځې تېرې شوې چې دی راغی اواز یې ورکړه یوسف ولا آواز نه ورکړه بیا آواز ورکړه یوسف بیا ولا آواز ورنه او بس وی معلومیږي دا چې زمونږ غرور په دې کې وي چې ته مړ دی مړ شوی دی قدرت رب العالمین چې څوک بچ کوي د چا پلار ورته نقصان نشي رسول دا زمونږ ایمان دی چې الله د انسان ملی او د الله امداد کوي د دنیا یو طاقت هغه ته نقصان نشي رسول دا الله خپل قدرت ښیي لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین د عبرت نښې دي پکې د یوسف علیه السلام او د ده د وروڼو په دې واقع کې یو قافله په دې لاره راتېرېدله نو دې قافله کې به بعضې کسان دو چې هغوی به ګیا پسې ګرځېدل چا به څارویو به کول څوک به اوبو پسې ګرځېدل نو کومه ډله چې د دې قافلې هغه په دې باندې ماموره وه چې تاسو لاړ شئ اوبه وګورئ هغوی چې راغلل ته کوي وکړل زر یې بورقه راواغېسته او هغې کوي ته ښکته کړه چې کوي ته یې بورقه ښکته کړله او بورقه ویښته ورسوله نو یوسف علیه السلام سره بورقه وجنګېدل بس پړي پورې دې کلک ونښته هغه به غټه بورقه وه یو کس به نه شوه رایستی ابه په پنځو شپږو کسانو بلکې د دې نه په زیاتو به هغه بورقه خلکو رایسته اوس هم په دې اوږدو کویانو باندې غټې غټې بورقې وي چې دوی بورقه رایسته ده بورقه درنه ده خیر په ډېر زور او په وجودونه هم هغه زمانه کې د خلکو مضبوط پهلوانان په ډېر زور او په ډېر لوی طاقت باندې بورقه راوچته کړه چې راوچته یې کړه اوس یوسف علیه السلام ورپورې نښتل ښه مزېدار خشته ټیک ټاک جمدې روغ صحت والا چې راویې ویسته ورته یې وکتل یا بشرا هذا غلام او خوشحاله شو دا خو مزېدار خشته هلک دی ډېر زیات خوشحاله شو یو خو په دې خوشحاله شو چې یو مزېدار خشته هلک راته الله راکړه او هغه زمانه غلامان وه غلامان به خلکو خرڅول یو خشته هلک دی زه بس دا به مونږ
خرڅ کو او بلا پیسې به پې وګټو. لاړل نورو ملګرو ته الو مونږ خو دغه د کوینه په برقه کې هلک یې نښتې دی هم راوست او ډېر ښایسته او خوبصورت هلک. نور ملګري هم خبر کړ وی بس چپ شئ غږ مه کوئ. بو بیا ځو یو ښار ته کومه طرف ته چې زمونږ قافله ځي او په هغه ښار کې به مونږ خرڅ کړو بلا پیسې به راله وګټو. یهودا چې کوي ته ډوډۍ غورځوله دی یې ونه مونته. یو خوا بل خوا یې منډې ترلې شروع کړې چې دې چا روخ کې دی او که مړ دی په دې کوي کې. چا ورته څه کې یاره وی هسې ګرځم دلته خو څوک نه دي راغلی. وی یو قافله هغه ځای کې ناسته ده چې دې ورغلې دی هغه قافلې والا هغې ته یې کتلي دي یوسف علیه السلام یې صحیح کړی بس ورمنډه یې کړې. وی دا هلک مونږ له ماله راکړي. هغې ورته وی دا خو هلک مونږ تاله نه درکړو. وی نه دا زمونږ غلام دی زمونږ برایې دی. او په یوسف علیه السلام یې دبه وکړه ګورې که ال دې ووایي نو دې الله سرمن وباسو وجنو دې پرېږدو دې رونه یې خبر کړه. او قافلې والا ته وایي چې دا زمونږ غلام دی او زمونږ نه دې تښتېده را تښتېده به دې کوی کې مې غورځولی دی او ډېر بد اخلاقه دی او ډېر بد خویه دی او غلا غلطي به یې زمونږ نه کوله. مونږ لره خپل غلام راکړې. قافلې والا ورته وایي نه مونږ یې نه درکوو. خیر جوړه په دې وشوه چې دا به در باندې مونږ در خرڅ کړو. بس قافلې والا ولا 12 درهمه ورکړل او څوک 13 درهمه یادوي معمولي لږې پیسې. وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين. په 13 یا په 12 درهمه باندې د خپل لور خرڅ کړه په قافلې والا. پیسې یې واخېستې خپل منځ کې تقسیم کړې. چې دې کله پلار له لاړل د شپې ماسخوتن نو جړه انګولا ده او لوی چغې سورې دي. د کلي خلک ورته راغلو چې څه چل دی. وایي زمونږ غرور یوسف زمونږ نه شرمخ وتښته مړی. پلار یې راووته خو پوه شو چې څه چل خو شته. چې راووت بچو ولې جاړی. وی بابا مونږ نه هغه ستا زوی یوسف چې دی نه هغه شرمخ وتښته. او په یو روایت کې راځي چې یو شرمخ دوی را نیولی و هغه کې پړی اچولی او یعقوب علیه السلام لی راوسته. وی شرمخ رانه ستا زوی وتښته. وی شرمخ زما تاسو ته ما نه وي چې شرمخ زما زوی به نه تښتی او تاسو به ترې غفلت کوئ. وی نه بابا مونږ هم ډېرې منډې وایې دمه والې. اخره کې دې ستړی شو جامو ته هم کېنو نو مونږ منډې ترړې والې چې مونږ راتلو شرمخ دې تښتولی و بیا او شرمخ همدا دې رانیولی دی اوس چې ته ورسره څه کوې نو بس تا مخکې به دې شرمخ تا زوی شلولی دی. او کمیس یې د ګډې یا د چیلې یا د اوسې په وینه کې لړلی و. هغه یعقوب علیه السلام له ورکوي دا ستا د زوی کمیس دی او دا هغه وینه ده ستا د زوی دا هغه بچي. مونږ څوک شرمخ وتښتو مونږ خو یې خیال ساته. یعقوب علیه السلام چې کمیس ته وکتل نو کمیس شلېدلی نه و ټیک ټاک و. وی ډېر هوښیار شرمخ و چې زما زوی یې وجه و کمیس یې ترې روغېستی دی. شرمخ خو چې هلک شلی خو کمیس د هغې نه مخکې شلی چیر پار کې نو دا دونه هوښیار شرمخ دی چې زما د زوی نه روغ کمیس وویسته او بیا زما زوی خوړلی دی او دا شرمخ ته وی او وی وایه شرمخه دا د پیغمبر معجزه ای. په هغه ذات د ستا قسم یې رښتیا وایه چې کوم ذات ته پیدا کړی و دا دواړه جهانه پیدا کړي دي زما زوی دی ولې خوړه. وی شرمخ ورسره خبرې شروع کړې چې یعقوب دا زامن دې دروغ وایي زه دوی په جال ښکار کړم او رب العالمین په مونږ حیواناتو د پیغمبرانو د هغې د بچو وینې او غوښې حرامې کړې دي. دروغ وایي دروغ ده. قال بل سولت لكم انفسكم امري انفسكم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بس وی لره ته یو خبره خشته کړې وه او زما زویم زمانه غیب کو زه به صبر کوم او رب العالمین چې دی ابه ما سره په دې کې امداد کوي. یعقوب علیه السلام د خپل بچي پسې جړل دومره د زوی پسې وجړل چې سترګې د جړا د وجې نه ړندې شوې وابیضت عیناه وهو کظیم. زړې د غم د وجې نه او سترګې د جړا د وجې نه مکمل ړندې شوې نظر یې لړ ختم شو او هر وخت به الله ته جړل چې الله زما بچي یوسف خو ما سره میلاو. الله ورسره وعده کړې وه دې تنو چې ماله به د خپل بچی الله راولي خو کله به راولي یو کال پس 2 کاله پس 3 کاله پس 10 کاله پس او څه پته لګي چې زما په بچي به څه ژوند تېرېږي. د چا غلامۍ کې به ګډ چیلی به سره کم ځای به نور ته به سوري ته به هوا ته به یخنۍ ته به ګرمۍ ته به. دا خو ډېره ګرانه خبره ده. الله تعالی دې مسلمان د دې صدمې نه وساتي.
قافله والا یوسف علیہ السلام بوته مصر ته، د مصر خار، د مصر په خار کې خرڅاو. نو چې خرڅاو یې نو بولی پې شروع شو. نو چې نبی علیہ السلام فرمایي چې رب العالمین د دې دنیا نیم حسن ورکړو، دې بسونه خشتاو، بل پکې خشتاو صاف الله خو دیو، خشتا اخلاق پکې الله خو دیو. نو بولی پې شروع شو. نو قیمت دې حد ته ورسېده چې یو سړی پکې یو سوداګر وی چې د دې به پتله کې واچو، نو چې څومره سره زر د وزن برابري په هغې ځاله دې حد ته قیمت ورسېده. په لاره باندې د مصر وزیر خزانه تېرېده، عزیز مصر، چې هغو قتل بولی شروع دا و، خلک صفتونه هم کوي، تماشې هم خلک راغلی دي. هلکه وایي څه چل دی؟ وایي دا یو قافلې والا چېرته یو غلام راوستی دی، خرڅوي دا دومره ګڼه ګوڼه، دا د څه ده؟ وایي هغه ډېر زیات خشتا لک دی، ډېر خوبصورته دی او ډېر خو اوصافو والا دی. نو د هغه قیمت چا سره نه برابرېږي او بولي پې شروع ده. چې عزیز مصر د مصر وزیر خزانه ورغې، ورته یې وکتل، قدرتي د ده مینه ورسره رب العالمین پیدا کړي. اوس الله څه کوي؟ د پیغمبر د غېږ نه الله کوي ته ورساو، او د کوي د ویښ نه رب العالمین د بادشاهۍ دربار ته اوس رسوي. ګوره الله چې څه کوي د انسان په عقل کې نه تېرېږي. بهر کې چې دی بادشاه ورته وکتل، محبت پیدا شو، پیسونه ته بولی ورسېدله. وایي دا مخامخ سوداګرې اخلي او دی وایي چې د دې په تله کې باچو مو چې څومره سره زر د ده سره په تله کې په وزن کې برابرېږي په هغه یې اخلي. وزیر خزانه وایي عزیز مصر، وایي زه د دې نه پر زیات والم. وایي په څو یې اخلي؟ وایي چې دا مالک یې څومره غواړي په هغه یې ده، مو مانګي قیمت، ته چې څومره پیسې غواړې بس هغه وایي چې دا لږ د نه ده والی. هغه وایي ښه دومره د دې نه زیات سره زر او دومره دراهم او دنانیر، بس حکم یو که هغه پیسې ولا ورکړئ. او یوسف علیہ السلام یې ځان سره پاس باندې سور کو، کور ته یې بوت. رب العالمین د بادشاهۍ دربار ته ورسېد. ښځې له یې بوته، د ښځې نوم یې زلیخه دی. وایي ښځې او ماشوم مې راوست او ډېر خالق دی، ځان سره یې لویوه، تربیت یې کوه. خو د دې عزیز د دې وزیر خزانه د مصر بچې نشته، نارینه اولاد یې نشته. وایي داسې کار دی چې دا لږ ډېر ښه دی، مونږ ته په ده باندې الله تعالی ډېره فایده ورسوي. هغه دا دی چې مونږ به دې خرڅ کړو، ډېرې لویې پیسې به رالو کړي. او که د ښو اخلاقو خاوند و، په بچیوالی په زویوالی به یې ده وساتو، یا به ځان سره بچي کړو. او که بچي نه نو خرڅ به یې کړو، نو مونږ ته به دومره فایده ورسوي چې زبردست تجارت کې به مونږ ته ډېره لویه ګټه به ورسوي. چې زلیخې ورته وکتل، د هغې ورسره مینه د دې خاوند په نسبت د هغې نه هم زیاته شوه. یاره سړیه داسې به وکړو چې د تجارت دا نوم به تېره منځه وباسو، لوی به یې کړو. اسیم زما استاد زوی نشته، به دا زمونږ زوی شو. وایي ډېره ښه ده ښځه. اخوا په یوسف علیہ السلام، په یعقوب علیہ السلام په پلار یې غم تېرېږي. اخوا د بچو هغه د بغض او د حسد هغه دروازه الله کولاو کړه، هم په پلار معلومه شوه. دې خوا دې کوي ته ورسېد، سوداګرو راوویسته په مینه او په محبت باندې. رب العالمین د هغې لږې مینې محبت د وجې نه هغوی ته څومره پیسې ورکړې. او دې خوا رب العالمین د بادشاهۍ دربار ته او د یو وزیر کور ته راوسته. الله ګورې دا ښیي ډېر زیات عبرتونه دي پکې. یو خدا چې په لویو خلکو څومره لوی خلک وي، هغه مشکلات او غمونه په ډېر راځي. لکه په یعقوب علیه السلام څومره غمونه راغلل. او دویم دا چې په بچي باندې یوسف علیه السلام نه وروسته رب العالمین ډېر لوی سړی جوړی، نو څومره پریشانې او مصیبتونه پرې راغلل. الله قرآن حکیم کې فرمایي ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. دا طالبان پې پوهېږي چې سختي لږه ده او هغې سره اساني ډېره زیاته رب العالمین راولي. او پښتانه وایي که نه، وایي سختې پسې راتی. نو په یوسف علیه السلام رب العالمین دومره سختي راوسته، کوي ته ورسېد. د هغې نه پس به الله راته راولي. دا هم تا ته الله یو عبرت او یو سبق ښیي. که در باندې پریشانی راشي او سختی راشي، نو الله ته فریادونه شروع کا، ګیلې او شکوې د الله نه مه کوه، فریاد شروع کا. رب العالمین به د هغه سختی او هغه مصیبت په خوشحالو باندې بدل کړي. او بل لوی عبرت پکې څه دی؟ ګورې بغض او حسد ډېر خطرناک شی دی. د یعقوب علیه السلام رونو بچو د خپل رور یوسف علیه السلام سره بغض او حسد شروع کړ، نو نقصان یې چاته شو. ټیک ته ظاهر کې پلار ته هم ضرر ورسو، رور ته هم ضرر ورسو، لیکن د رب العالمین په نزد مختورن څوک شو؟ همدغه د یعقوب علیه السلام زامن د یوسف علیه السلام رونو. ګورې بغض او حسد ډېر خطرناک شی دی، ډېره لویه ګناه ده. چې مصر ته ورسېده، د مصر د وزیر خزانه د عزیز مصر ښځې ورسره رب العالمین انتهایی محبت پیدا کو، ډېر زیات پې د یوسف علیه السلام خیال ساته لکه د خپل زوی په شان دی. هلته پې رب العالمین بل امتحان راوست. ګوره د نیکانو زندګي د امتحاناتو ده، او بیا د پیغمبر ټول ژوند د امتحاناتو نه ډک.
هلته په الله داسې امتحان راوست چې د مصر د بادشاه دا کومه ښځه ده د دې وزیر خزانه اپې مینه شوه د هغې ورسره محبت او مینه پیدا شو یوسف علیه السلام به ترې ځان ساته یو ځل هغې سکیم او سازش جوړ کړ د هغې محل او په هغې هم ډېر خوبصورته ښځه په هغه محل په اوو دروازو دننه یو کمره وه اوس هم د دې لویو خلکو چې کوم محلات دي اول یو ګیټي ورپسې بله دروازه وي ورپسې بله دروازه نو په اوو ګیټو په اوو دروازو کې دننه د هغې ځان له یو کوټه وه هغې ته یوسف علیه السلام دننه او دروازې یې ټولې جرنده کړې او ځان یې ورته ښایسته خوبصورته ډولې کړې ورته وایي یوسفه دا ویښته دې څونه ښایسته او مزېدار وی که مړ شم د ټولو نه مخکې به دا ویښته رانه دوړېږي وی سترګې دې څومره ښایسته دي وی که مړ شم دا به اوبه شي په دې سینه به مې روبېږي وی دا سرمنه وجود دې څومره ښایسته او خوبصورته دی وی که سا رانه ووته دا به چینجي ونیسي او بین به کوي ګوره څونه ښایسته جوابونه یې والا ورکړل چې نه زه په ویښتو نازېږم نه په سترګو نازېږم او نه په دې وجود نازېږم دا حقیقت دی ګوره ناګانه زلیخې ورته لاس واچو چې لاس ورته زلیخې واچو رب العالمین قرآن حکیم کې فرمایي ولقد همت به وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب د کومې ښځې په کور کې چې یوسف علیه السلام اوسېده هغې ته د ګناه مطالبه وکړه او دروازې یې بندې کړې ابواب جمع د دروازې یې بندې کړې وقالت هیت لک مطالبه یې ته وکړه او ته څه وایي قال معاذ الله انه ربي احسن مثوایا پام کو د الله نه یریږم د الله نه پنۍ غواړم حالانکې زلمی دی ځوان دی د پیغمبر طاقت هم مضبوطي ښځه هم د بادشاه ښځه ده هم خوبصورته ده هېڅوک هم نشته میدان هم خالی دی وی د الله نه یریږم د الله نه د الله په ذات د دې ګناه نه پناه غواړم او یو حدیث پاک کې راځي چې رب العالمین دغه وخت کې یعقوب علیه السلام ورته مخامخ کړ او په دې سینه کې داسې یو غزار ولا ورکړ بهر کې هر څه چې خو رب العالمین د یوسف علیه السلام په زړه کې د هغه ګناه نه پیغمبر د ګناه نه معفو دي ښه د نبوت نه مخکې هم الله د ګناه نه ساتي او د نبوت نه وروسته هم چې دې لاس ور واچو هغه ته منډه کړې چې منډه یې کړې قدرتي ورته دروازه کولی شو ګوره د ګناه نه چې ځان ساتي الله به امداد کوي چې منډه یې کړې بله دروازه کولاو شو وواړه دروازې ته به یې ګنې چا ورته کولاو کړې خو چې بار اووت د دې زلیخې خاون ولاړو او شاته نه دی ونیو کمیس یې ولا وشلم د شا د لمنې ته وشلول چې څنګه او دا زلیخه ورپسې ده هغه خپلو ناروا او هغه خپل خواهش په مخ اخیستې دا ورپسې منډه ده او دې ته مخکې دی لمنې ته وشلول خو چې دواړه ووتل د بادشاه اوس عزیز مصر مخامخ ولاړ دی چې هغو قتل اوهو دا زما ښځه څه کوي دا لږ ته مخکې دی او دا ورپسې ده هسې ولیدل یوسف علیه السلام خو یارېده خدای خو بچ که الله وته ی عزیز مصر زما ګناه ګورې نشته ښه دا زه ترې راوتښتېدم او ستا دې ښځې ما نه مطالبه کوله او زما نه کمیس نه مشله و زه ترې راوتښتېدم اوس هغه ښځه څه وایي هغه هم ملامته شو ځکه هر څه خاوند په خپلو سترګو ولیدل او ورته څه وایي وی نه بادشاه سلامت داسې هلک دې راوستل چې زما نه یې مطالبه وکړه او ما ورپسې رانه وتښتېد راومینې وتښتېد رانه ما نه وتښتېد ما نه د ګناه مطالبه کوي او ما راونیوه خو رانه راوتښتېد اوس به څه کېږي ښځه وایي ما ته یې لاس راچولی ما ته ځان وساته او د رانه منډه کړې او یوسف علیه السلام وایي نه ما ته یې لاس راواچو زه ترې راوتښتېدم د ګناه ته مطالبه دې کوله عزیز مصر اوس دې وخت کې پریشانه ده چې اوس ګناه ده یوسف ته او که ګناه ده ما د ښځې ده یوسف علیه السلام ورته وایي چې صاحب داسې کار وکړه چې زما ګناه نه ده د دې ګناه ده دې ما ته لاس راچولی زه ترې راتښتېدلی هلته کې یو ماشوم یو سړي سره په غېږ کې ماشوم بچی داسې ماشوم بچی چې لا پیر وي د مور هغه ماشوم الله ګویا که وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين هغه راکوټې ماشوم الله ګویا او ماشوم هم د یوسف علیه السلام نو چې هغه د حفره وکړي هغه د زلیخې د خاندانو وی عزیز مصر بادشاه سلامت زه یو فیصله کوم خلقو وی او ماشوم ته ګوره د تی او د هغه خبرو ته ګوره
ټول ورته مخکې ته څه فیصله کوې؟ وایي د یوسف کمیس وګورئ، که کمیس لمن یې مخکنه شلېدلې وه نو بیا دې دروغجن دی او زلیخه رښتونې ده، ځکه مخکې کمیس خو هله شلېږي چې ده حمله کړې ده په زلیخې او د هغې اړه نو هغې به تې جامې شلولي چې ما ته مه رانږدې کېږه، او که کمیس یې لمن شاته شلېدلي نو معلومېږي دا چې غلطي د زلیخې ده او یوسف ګورې پاک دی. زه چې تا سره جګړه کوم او زما کمیس لېږي د مخې به شلېږي، او چې ته راپسې نښلې او زه درنه منډه وامه نو چې ستا غلطي نو بیا به زما لمن شلېږي. وګورئ لمن مخکنی شلېدلې ده او که وروستنی شلېدلې ده. فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. او چې کمیس ته وکتل شاته لمن شلېدلې وه. ماشوم خو رښتیا وایي که چرتې زلیخې غلطي د یوسف و تا ته یې لاس اچولی وې د مخکې ګریوان به شلېدلی و، دا خو د شاته لمن شلېدلې ده، معلومېږي دا چې تا لاس ور اچولی و دننه منډه والی ده. انکې ستاسو سکیم و مکر چې دی دا ډېر خطرناک دی. د ماډو غږ ونه که ومې داسې قسمه خلک په ښځو کمزوري وي. یو ټکې ووې یوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. یوسف علیہ السلام ته وای ای یوسفه پام کو دا خبره بار مشوره نه کې ګوره، ځکه اوس به خلک تا نه تپوسونه کوي ته به وایې چې زلیخې ما نه ده غلطو مطالبه کړې ده، نو پام کوه دا خبره بار ونه باسې. او ښځې ته څه وایي؟ اوس په کار ده چې ښځې له سزا ورکړې وې. یوسف علیه السلام ته وایي ګورې پام کو چا ته غږ ونه کړې، څوک خبرې نه خبر نه کړې، نوره بېعزتي به مې وشي. یوسف اعرض عن هذا. او ښځې ته وایي بس چې څه دې کړي دي غلطي دې کړې ده الله نه بخښنه غواړه. اوس په کار نه وه چې ښځې ته یې کوتک نیولې وې یا سزا یې ورکړې وې. نه نه کمزور یو غریب شته که دې زمانه کې هم په ښځو کمزوري شته. واستغفري لذنبك پام کو وګورئ بس خدای نه بخښنه غواړه. یاره تاسو ډېر بې خونده ښځې یې ښه بس دونه ټکې یې ووایي ډېر بې خونده یې تاسو. هغه دا خبره خو دغه ځای پورې فیصله شوه. دلته فیصله شوه خبره یوسف علیه السلام ته بس دا وایي چې بس ته چپ شه نور به غږ نه کوې او ښځې ته وایي د الله نه بخښنه غواړه. خبره مشهوره شوه. دغه څو کسانو خو خبره واورېده او بادشاه عزیز مصر ویې ګورې غږ به نه کوې. خبره مشهوره شوه. چې خبره مشهوره شوه د مصر په ښځو کې او زلیخا دا ګوره د لوی وزیر ښځه ده او د یو خپل غلام نه د ناروا مطالبه کوي. دوه غلطۍ دي، یو خدا چې د دومره لوی سړي ښځه او ګناه طلب کول، او دویم دا چې ګناه طلب کوي نو په کار راوه چې ته د لوی سړي نه طلب کړی وې نو یو خو په خپل غلام باندې را مینېږي. یو غلام نه دا د ګناه مطالبه کوي، دا خو ډېره بېکاره ښځه ده. د دې زړه ته خو دا محبت ډېر دننه ننوتی دی. دا خپل ځان ته نه ګوري او خپل غلام ته نه ګوري چې د ناروا مطالبه کوي نو په کار ده چې د وزیر نه یې کړی وې. یو خپل غلام او د مرګي نه مطالبه کوي. ښځو په مخه واغېشته پراپېګنډې شروع شي د وزیرانو ښځو د مشیرانو ښځو د افسرانو ښځو دا پراپېګنډې شروع کړې. خو چې دا پوه شوه چې دا خو زما خلاف پراپېګنډې شروع شوې بېعزتي مې کېږي کوڅه په کوڅه راپسې خبرې شروع دي نو دی اوس د دې نه پسې ځان خلاص کړم. دی یو دعوت وکړ او هغې کې قسم قسم میوې کېښودې او د ټولو وزیرانو د غټو غټو افسرانو ښځو له دعوت ورکړه چې ټول راشي. ټولې ښځې رالې بالښتونه یې ورته کېښودل هغې ته ډډې ووالې. ښځو دا سوچو چې د عزیز مصر ښځې مونږ له ډوډۍ کړې ده اوس مشوره به کوي. ټولې ښځې رالې، ټولو کې د وزیرانو او د مشیرانو د غټو غټو افسرانو ښځې ناستې دي. ډوډۍ ورته مخکې کېښوده، میوې ورته مخکې کېښودې او د هوښیاره وه زلیخا چړې یې وله لاس کې ورکړې ځکه دا میوې اوس هم خلک په چړو باندې پرې کوي. هغه زمانه کې هم دا رواج و. خو چې کله دې کېناستې او مزېدار بسترې او بالښتونه ورسه پراته دي فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن واعتدت لهن متکئا غټ تکیاګاه یې جوړه کړه او وآتت كل واحدة منهن سکینا. الله فرمایي هر چا له لاس کې چاړه ورکړه. وقالت اخرج عليهن. یوسف علیه السلام خو غلام عمره یې په دې خو راځه پیوس. یوسف علیه السلام بهر په دروازه را دننه شو. او غلام دی اوس حکم دی ورته د خپلې مالک سردارې خو چې څنګه را ننوت فلما رأینه اکبرنه چې دې ښځو ورته وکتل یوسف علیه السلام ته
اوهو وړکې ډېر لویوالی راغی. دا هغه غلام دی. یو ښځه یو ته وایي او بل ښځه بل ته وایي او دا خو ډېر خشته دی، دا خو ډېر زیات خوبصورته دی. خو چې څنګه هغې ته وکتل نو قطعن ایدیهن، د هغه میوو په ځای باندې چړې پرې خپلو ګوتو راښکلې. پوی نه شو چې دا مونږ میوه پرې کوو او که مونږ ګوتې پرې کوو. د یوسف علیه السلام هغه حسن پې داسې غالب شو، داسې چې بس په ځان پوی نه شو، د میوې په ځای ګوتې ځان له کټ کړلې او په لاسونو باندې ځان له لاسونه زخمي کړل او سرمنو نه وینې روانې شوې. حاشا لله ما هذا بشرا، او الله خو ډېر لوی ذات دی، ډېر پاک دی. دا انسان نه دی، دا هلک دا فرشته ده او په فرشتو کې هم ډېره د عزت او ډېره مزېدار او ډېره خشته او خوبصورته فرشته ده. د انسان نشي کېدی. لاسونه یې بلکل پرې کړل، د هغه د حسن نه دونه متاثر شوی. د انسان نه داسې فرشته معلومېږي، مقربه فرشته او عزتمنده فرشته معلومېږي. زلیخه دغه ځای کې ډاډه شوه. تاسو زه ملامته کولم، ما خو لاسونه لا نه دي پرې کړي، تاسو خو ګوتې پرې کړې، ما باندې خو دومره اثر نه دی شوی، ما خو ته انسان ویلی دی، تاسو خو فرشته ورته وې. بس فورا زلیخه دغه وخت کې ډاډه شوه چې د ښځو هغه خبرې دې سره ختمې شوې. ښځو تسلیم کړله چې زلیخې تا اوسه پورې لاس نه دي پرې کړی، که ستا په ځای مونږ دا دې لاسونه پرې کړل، تا خو ته یو ځل چاته مطالبه وکړه، ستا په ځای که مونږ وې دی به مونږ نه کوم ځای کې بچ پاتې شوی وې. نو دا هغه ځای کې څه وایي؟ دا هغه ځای کې دې اعلان وکړو چې انا راودته عن نفسه فاستعصم، ما ته مطالبه کړې ده، بلکل ما ته مطالبه او طلب کړی دی. ډاډه شوه چې زه مجبور یم، خو ځان یې رانه بچ کړ. ولئن لم یفعل ما آمره لیسجنن ولیکونن من الخاسرین. که زما دا خبره او نه منله چې دا ما ته کومه مطالبه کړې ده، دا به خامخا یوسف علیه السلام زید سر ته رسوي، او که ویې نه منله نو جیل کې به یې چوم او په جیل کې به لکه د ذلیلانو غوندې او تاوانیانو غوندې زندګي تېروي. نه یې پرېږدم جیل ته به ځي. بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سره هر ساعت ملاویږي. پرېږدم یې نه. او زمونږ دا طالبان دلته کې سوال کوي چې دا د جیل خبره یې څنګه وکړله؟ داسې په کار وه لکه یو سړی وایي که نه، که زما خبره یې ونه منله نو مړه به یې کړم، که زما خبره یې ونه منله نو زخمي به یې کړم، او به یې وام، سزا به وله ورکړم، دورې به ورکړم، کوړې به ورکړم. دې وخت کې دا نه وایي چې مړ کوم یا دورې ورکوم یا سزا به ورکوم، نه، که زما خبره یې ونه منله جیل ته به یې لېږم. وایي زه جیل ته لېږل خو به یې بیا راوباسي که نه، خو یې معشوق و که نه، جیل ته لېږل خو نو دی پړه نه راتله چې زه ده ووایم چې دله به سزا ورکړم، یا زه به یې مړ کړم په مرګ. یوسف علیه السلام کوم ځای پیرزو کېده، یا سزا او دورې والا کوم ځای ورکوي، د هغې د خولې نه دورې لفظ وتل کوم ځای کېږي، جیل ته به ولېږم، معمولي غوندې سزا والا ورکوم. بیا هم دا خبره داسې وکړه، زه خو جیل کې به له 16 ورځې تېرې کړي، خو زما د اختیاره به بیا به سبا راوباسم. ښځو بیا ورته مجبوره، بلکل تا چې څه کړي دي ښه دي کړي. یوسف علیه السلام دغلته څه وایي؟ ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیه. یا الله جیل مال د دې ګناه نه بهتر ده، جیل مې خوښ. که ته ما جیل ته لېږې بلکل تیار تابعدار، خو دا ګناه خو تصور راباندې نه کېږي، سوال نه پیدا کېږي چې زه دې ګناه وکړم، بلکل قطعا نه کېږي. جیل مې خوښ دی، الله ما ته جیل د دې ګناه نه خوښ دی. والا تصرف عني کیدهن اصب الیهن واکن من الجاهلین. خو الله د ګناه نه مې ګورې ته ساتې، ګوره د ګناه نه ساتندون کې څوک دی؟ رب العالمین. الله نه به سوال کوي چې ما د ګناه نه وساته. ګنې شیطان درته دا ګناه داسې خشته کي چې سړی په ځان ورته بیا نه پوهېږي. پردی مال هره ګناه چې وي، نبی علیه السلام فرمایي دا شیطان سړي ته دا ګناه خشته کي، مزینه کی، ډوله کی، او چې کوم عذاب د الله له طرف نه په ګناه مقرر دی، هغه عذاب د انسان د ذهن نه وباسي، دی بیا خامخا ګناه کوي. یا الله که د دې ښځو د مکر نه دې ونه ساتلم، ګورې زه به د ډېرو ناپویو نه شم. یا الله ما به د دې مکر نه ساتې، جیل لاله بهتر دی. هلته عزیز مصر ته خبره ورسېدله چې اوس خو خبره بل شان شوه، اوس خو د زلیخې عشق مخکې پټ اوس ښکاره شو، اوس خو دا خبرې ټولو ښځو واورېدې. اوس به د سره څه کوو؟ زلیخا خاوند ته وایي ګورې پام کوه، سزا به نه ورکې، جیل ته به لېږې. هم مجبوره یوسف علیه السلام یې جیل ته ولېږه.
چې جیل ته حضرت یوسف علیہ السلام څنګه ننوته د الله نه وغوښته جیل ته لاړ. نو هلته کې په جیل کې یوسف علیہ السلام دومره رب العالمین دله عزت ورکړه چې د جیل که مشر داروغه مشر هغه معتقد شو، هغه بوله راته، هغه بوله د خوښې خوراک ورکو، هغه به ډېر لوی عزت کو او خاص بارک کې بند نه کو، ولې اجازت ورکړه چې ته په دې جیل کې په کم ځای کې ګرځې نو ګرځه. او ممکن ده زما اړه کې دا یو ټکي راځي چې ممکن ده دا د بادشاهانو د وزیرانو د ښځو نه خو دا افسران مجبوروي، ممکن ده زلیخې به ورته ویلي چې ګوره جیل ته مې درلېږلي دي خو ګزاره ورسره کوه، ولې محبت او مینه خو یې ورسره وه که په دومره سختو خو یې پرځوم نو جیل کې ورته مکمل اجازت و، خلک به راتلل ورسره به میلاوېدل، تپوسونه به ترې خلکو کول، حسن یې ډېر زیات و چې کوم انسان خشتۍ ښکلې وي د انسان ورسره قدرتي ډول مینه پیدا کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کله چې د معراج ته وختم زما د پیغمبرانو سره ملاقات وشو، یوسف علیه السلام مې ولیده، وی چې ما ورته وکتل د دې ټولو دنیا د خلکو نیم حسن رب العالمین یوسف علیه السلام له ورکړی. پیغمبر علیه السلام فرمایي نو جیل کې ورسره د خلکو محبت پیدا شو، د خلکو مینه ورسره پیدا شوه، خلک به راتلل تپوسونه به یې کول. دوه کسانو جناب او ده به په جیل کې څه کول، د ده ډیوټي څه وه، ده به د مریضانو تپوس کو او چې کوم جیلیان و هغې له به د صبر تلقین ورکو، خیر دی صبر وکړې، ګوره ما باندې الله تعالی داسې امتحانونه راوستل چې دوی ته الله وغورځولم، الله راوویستم، بیا را باندې بل امتحان راغی د عزیز مصر په کور کې د ګناه هغې نه الله وساتلم، اوس را باندې د امتحان راغی، نه مې څه غلطي کړې ده، نه مې ګناه کړې ده، نه مې مرګ کړی دی، نه مې لاره شکولې ده او جیل ته راغلی، خیر دی صبر کوئ، الله به مې امداد وکړي د جیل نه به مو باسي. هر چا ته به د صبر تلقین ورکو او چې کوم به بد اخلاقه جیلي وو هغه ته به نصیحت کو چې ګوره په بد اخلاقۍ کې ته جیل ته راغلی او پام کوه آینده لپاره دا ګناه ونه کړې، دا غلطي ونه کړې، دا معمولي جیل دی، د خدای جیل ګورې د قیامت پر ورځ دوزخ ډېر لوی شی دی، ځان ساته. خلکو ته به خشته نصیحت کو، د خلکو اخلاقي تربیت به کو او خلکو له به صبر تلقین ورکو، د مریضانو تپوسونه به کول، د هر چا ورسره مینه محبت پیدا شو. چې دې جیل ته ننوتېده نو 2 هلکان ورسره جیل ته ننوتل. قرآن حکیم کې الله فرمایي ودخل معه السجن فتیان، 2 هلکان. هغه 2 هلکان څوک وو؟ یو د بادشاه کوم چې لوی بادشاه دا عزیز خو وزیر و، کوم چې لوی بادشاه د هغه ریان نوم و، ریان. هغه بادشاه د موجوده فرعون چې کوم و د موسی علیه السلام زمانه کې چې کوم فرعون و، دې فرعون نیکو، د دغه فرعون نوم چې کوم د موسی علیه السلام په زمانه کې دریاب کې غرق شو د هغه نوم ولید و، د هغه د پلار نوم مصعب و او د مصعب د پلار نوم ریان و. دا هغه ریان و دا چې کوم د یوسف علیه السلام په زمانه کې دا فرعون وی. فرعون د مصر د هر بادشاه یو لقب و. نو د هغې بادشاه یو ساقي و شراب به یې پسکل او یو خاص ډوډۍ والا و. اوس هم د دې بادشاهانو مخصوص کسانی کې په هغوی باندې پوره اعتمادي، ولې زهر مهر ورته وانه چي، خراب شي پې ونه خوري. نو د یمن د بادشاه سره د دې بادشاه روانه وه، جګړه وه. هغې د یمن بادشاه دا کوشش شروع کړه چې د مصر د بادشاه ریان دا خو ډېر مضبوط دی، د دې لښکر خاوند دی، په بله طریقه خو یې زه نشم والی، راشه ورته به دا غلامانو له پیسې ورکړمه، زهر به ورته واچي دی به مړ شي. دې دواړو له ډېره غټه پیسه ورکړه، دې ساقي له دا شراب چې په بادشاه څکل او دا بل چې کوم ډوډۍ والا و لنګري دې له پیسې ورکړې، باورچي چې ورته تاسو وایه وی تاسو به په ډوډۍ کې ورته زهر واچئ، ته به په شرابو کې معمولي غوندې زهر واچئ، په بادشاه به دا خوراک او اوبوس کې چې دا مړ شي. وی ډېره ښه خبره ده. نو هغې طباخ چې هغه کوم باورچي و لنګري هغه په هغه خوراک کې ادا خوراک بادشاه له تیار کړو، پکې معمولي زهر ور واچو، تیز زهر او چې کوم شراب والا هغه په شرابو کې ورته زهر ګډ کړل چې ته به ډوډۍ ورکړې زه به شراب ورکړم، دا به اوس کې مړ به شي او پیسې یې د هغه یمن د بادشاه نه اخېستې وې. چې بار ته څنګه ووتل او بادشاه ته هغه خوراک کېښوده او هغه اوبې ورته کېښودې، دې وخت کې دا چې کوم ساقي و دې ویارېد، دې پوه شو چې او دا خو مې غلط کار وکړ، پیسې مې واغېستې، دا خو مونږ د خپل محسن سره د بادشاه سره ظلم دی او ټګي ده، زیاتې دی. یاره زه خو دا شراب پې نه څکم، خو دا بل ملګری پوه نه کړ، زه خو پې نه څکم، زما یې ټول عمر ښه ما سره احسان کړی دی او زما د بچو زما خیال ساتي، زه اوس په ده باندې شراب وڅکم، دا خو ډېره غټه ظلم دی او بې وفایي ده.
نو هغه خو هغه شرابو چې کوم کې زهر اچولو هغه یې توی کړل او پاک سوچه شراب یې راوړل، پاک سوچه. او دې بل ته خو پته نه وه د ډوډۍ کې خو زهر اچولو، انا مقبوردار و چې هغه ډوډۍ کېښوده او د شراب لاس کې نیولې دي او بادشاه نوړی ته ګوتې کړې، نو دا چې کوم شراب واله د پې بیا ویرېده. بادشاه سلامت یو خبره کو دا ډوډۍ مه خوره. ولې هلکه دې کې زهر اچولې شوي دې سړي پکې زهر اچولې پیسې یې اخېستې دي د یمن د بادشاه نه. ډوډۍ والا خو وایي چې دم زهر اچولې دي. وی بادشاه سلامت دروغ وایي، دا اوبه مسکه دا شراب دې کې د زهر اچولې دي، خو دواړو په شریکه زهر اچولو. خو ساقي چې دی اوبه والا خو هغه شراب توی کړل نور یې راوړل، ده پکې زهر اچولې پام کوه چې دا ونسکې. بس بادشاه هغه ډوډۍ هم سنبال کړه هغه اوبې هم سنبال هغه شراب. او حکم یې وکړو دا دواړه جیل ته ولېږئ، د دې تحقیق کوو، یو وی دا چولې دي بل وی دا چولې دي، ای تحقیق کوو. چې کوم ګناهګار ثابت شو هغه له به سزا ورکو، او چې کوم بې ګناه ثابت شو هغه وبري. دا دواړه لکانو ته کړی واچولې او چې څنګه یوسف علیه السلام جیل ته ننوځي دوی ورسره جیل ته لاړ. بادشاه تحقیق شروع کړ چې غلطي د چا ده. اوس که ډوډۍ والا په ډوډۍ کې زهر میلو کړي نو ګناه ده شوه، او که شراب والا په شرابو کې زهر میلو کړي ګناه د هغه شوه، او که دواړو میلو کړي دواړو ګناه شوه. اوس د هغې خو دلته تحقیق شروع شو، هلته کې دا دواړه چې یوسف علیه السلام سره جیل ته لاړل. نو د دوو کې مفسرین لیکي څوک وایي دواړو لیدي خوب، څوک وایي نه دی یو کس خوب لیدی چې دا کم ساقي دی راغی یوسف علیه السلام ته، ای یوسف علیه السلام یو خوب لیدی دی، دواړه ورته کېناستل. مونږ داسې خبره چې ویو چې ته د خوبونو تعبیر ماهر هم او ته ښه انسان هم ته مهرباني وکړه مونږ له د خوب تعبیر راځي. څه خوب دی لیدلی؟ دا چې کوم ساقي دی ورته وایي چې ما دا خوب ولیده چې زه د بادشاه مخکې ولاړ یم او د انګورو نه وله اوبه وباسم. انی ارا فی المنام انی اعصر خمرا، زه د انګورو نه اوبه وباسم او د هغې نه شراب جوړوم او په بادشاه څکم. دا خوب وینم. ابل وایي چې د ځان وینم احمل فوق رأسي خبزا تاکل الطیر من، زه دا خوب اینم چې د ما د سر د پاسه د ډوډو یو لوی خانک پروت دی د ډوډو، او مارغان راځي د هغې خانک نه ډوډۍ اوچتوي او تښتوي. مونږ له د دې خوب تعبیر راځي. وی چې دا ساقي خوب په رښتیا لیدی او د بل خوب په دروغه خوب یې ځانه جوړ کړی دی، خوب یې لیدی نه دی. د دې تعبیر راله راکړه. یوسف علیه السلام ورته وایي چې دا خو ډېر اسان تعبیر دی. وی ته چې یې ساقي ستا د خوب تعبیر دا چې ته به خلاصېږي او بیا به د بادشاه مخکې ولاړ او شراب به پسکې، ځکه تا په خپله خوب داسې ولید چې زه انګور نه چوړوم د هغې نه شراب جوړوم په بادشاه څکم، نو بس ته به واپس بری کېږې او هغې انګورو نه به اوبه وباسې او په بادشاه بسکې. او دی بل ته وایي چې تا ځان ولیده چې ستا په سر ډوډۍ پرتې دي او مارغان راځي د هغې نه ډوډۍ تښتوي خوراک تښتوي، نو ته به سزا کېږې او په سولی کېږې به، او ستا وجود چې دی هغه به هلته په سولی باندې اویزان دي، مارغان به راځي او ستا د سر نه به غوښې تښتوي او مړ به پروت دی. هغه څه وایي هغه لږه نه یاره وایي ما خو دروغ وایي ما خو خوب نه دی لیدلی. دی بل خو یې ما لیدی دی هغه لیدی ما دروغ وایي ما خوب نه دی لیدی خطا شوې. یوسف علیه السلام ورته وایي چې که خوب دی لیدی دی او که نه دی لیدی، خو چې کوم تعبیر مې ویست همدقسې به د الله فیصله کېږي، خوښه دې خپله ده. زمونږ علما دلته لیکي چې دروغ خوب به چرته نه بیانوي، دروغ به نه جوړوي. او کم انسان چې دروغ خوب جوړ کړ په دروغه د قیامت په ورځ به رب العالمین دله په لاس کې دوه اوربشې ورکړي، دوه اوربشې، او دته به وایي شابه دا اوربشې یو بل سره غوټه کړه. نو اوربشې څوک دوه یو بل سره غوټه کولی شي؟ اوربشو له به څنګه غوټه ورکړي؟ د غنم دانې دواړه یو بل سره څوک غوټه کولی شي؟ او فرشته به ولاړی ابه وایي شابه غوټه کا دی غوټه ورکول نه شي، او تر څو چې دی نه شي ورکولی فرشته به ورله سزا ورکوي وحي به. دا ډېره خطرناکه ګناه ده. نبی علیہ السلام دې ته په دروغو کې خطرناک دروغ ویلي دي چې څوک د ځانه خوب جوړوي. ولې؟ ځکه دا خوب د دې انسان د دماغ او توجه ته الله راچوي. خوب څوک راچوي؟ ښه خوب الله. نو تا دا زه تا ته وایم چې دا خوب ما لیدلی څه مطلب چې دا الله د ماړه ته یو خبره راچولې ده او الله نی راچولې، الله ستاړه ته خبره نی راچولې او ته وایې چې الله د ماړه ته خبره، نو په الله رې دروغ ووایې که دروغ یې خوب دا مطلب ما خوب ولید، نو خوب خو راته الله په لکې راچي او الله نی راچولې، ته وایې خوب مې خو الله راته په لکې خبره را واچوله، نو چې الله نی راچولې او تا په الله دروغ وایې، دا ډېر خطرناک دروغ دی. نه ځان ساتی ګوره. دویم دا چې خوب دی ولیده نو هغه چاته به خوب بیانې چې هغه دو صفته لري، یو د خوب په تعبیر پیږي، دویم تا سره همدردي وي. ګورئ ولې که د خوب په تعبیر نه پوهېږي
او هغه ته د خوب بیان که نو غلط تعبیر به وباسي نو مغسې به کېږي بیا او که یو سړي سره د همدردي نه وي در باندې زړه نه خفه کېږي او هغه ته د خوب بیان که اب هم دله غلط تعبیر وباسي نو بیا به همغسې کېږي هغسې به ولې کېږي یو حدیث کې راځي حدیث قدسی دی انا عند ظن عبدی بی نبی علیہ السلام فرمایي چې الله وایي چې په ما باندې بنده څنګه ګمان کوي زه همقسې یم نو تا خوب ولیده مثلا او د هغې خوب درته ما تعبیر بیان که غلط مې بیان که یا تا خوب نه دی لیدی او ما تعبیر درکه نو ستاړه کې به هغه سودا راشي چې دا کار جوړ داسې کېږي په الله دې هغه ګمان پیدا شو چې دا کار به داسې کېږي نو چې په الله دې کوم ګمان پیدا شو الله به همغسې در سره کوي